السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه وي. پرون چې په حیدرآباد کې د شپې څرنګې پاکستان تحریک انصاف د کارکنان او ورکرز چې کوم دي د عمران خان صاحب په حق کې راوتې دي، نو هغې په پوره پاکستان کې چې په غټو غټو ایوانو کې کوم خلک موجود دي، نو د هغې دپاره ډېر د سوچ مقام پیدا کړی دی چې دومره زیات عرصه د عمران خان صاحب سره وشو. د هغې باوجود هم خلک د شپې او هغه هم د نیمې شپې نه بعد چې کوم د عمران خان صاحب په حق کې دومره خلک راوځي. د دې سره سره د تداهم یم چې چیف جسټس اختر کیانی صاحب په 8 صفحات باندې مشتمل چې کوم حکمنامه جاری کړله او هغه په اردو کې د جاری کړله، یعنې د پاکستان په تاریخ کې د اول ځل داسې کار شوی دی یا ډېر کم داسې وي چې په اردو کې یو حکمنامه جاری کیږي او جسټس اختر کیانی صاحب دا حکمنامه هم په اردو کې جاری کړله. په دې در سره خبره کوم د دې سره چې کومه درې چې ایجنسیانې دي د هغې سربراهان ته د هدایت کړی دی، هغه هم ستاسو مخې ته ږدم چې څرنګه هدایت هغوی دوی ته کړی دی. او د دې سره سره د تدام چې د پنجاب کومه کیبنټ دی هغې د عمران خان صاحب خلاف سخت سنګین الزامات چې کوم دی په هغه باندې به لګوي او د هغه خلاف به کیس جوړیږي او د هغې دپاره به یو خصوصي عدالت جوړیږي. په خصوصي عدالت کې بیا خصوصي کسان کینی او د هغې به بیا یو خصوصي کمیشن جوړیږي، په هغې کې به بیا د عمران خان صاحب ټرایل کیږي. د هغې په حوالې سره درته هم وایم چې آخر دغه څه روان دي. ټول نه اول د رازو او دا درته وایو چې د ملک کوم حالات دي دا دومره بهتر نه دي او حالات چې کوم دي دا ډېر زیات تشویشناک دي. یعنې څه چې اوس په دې موجوده وخت کې په دې ملک کې روان دي دا دومره یعنې دا مونږ نه شوله چې دا سیټسفای دي، یعنې انسان سیټسفای کوي نه، یعنې حالات ډېر زیات تشویشناک دي. پنجاب کومه کیبنټ چې دی هغوی دا فیصله کړله چې د عمران خان صاحب به دوی مقدمات قایم کوي او دا مقدمات چې کوم دي په دوی باندې به دا الزامات لګوي چې دوی د ریاستي ادارې چې کومه سربراهان دي په هغې باندې الزام لګولی دی او دا الزام د لندن پلین په شانته مقدمات به په دې باندې جوړېږي. سنګین غداري به وي، بغاوت پیدا کولو الزامات به په عمران خان صاحب باندې لګولی کېږي. بیا به د دې لپاره یو خصوصي ټرایل جوړېږي او یو خصوصي کمیشن به جوړېږي. په خصوصي کمیشن کې به یو خصوصي ټرایل د دوی کېږي، یعنې یا به ورته خصوصي عدالت جوړېږي. نو تاسو ته علم هم دی چې خصوصي عدالت څرنګه جوړېږي او بیا په هغې کې خصوصي څرنګه کسان کېنولی کېږي. د دې په حوالې سره جاوید لطیف صاحب چې کومه پرون یو سټیټمنټ ورکړی دی او سټیټمنټ دی د ARY نیوز په یو پروګرام کې ورکړی دی او په هغې په بدل کې چې هغه موجوده په وخت کې کومه انکر وه هغې چې دوی ته کومه جواب ورکړی دی نو دا ډېر زیات حیران کن دی. جاوید لطیف صاحب ویلی دی چې د 9 مۍ تقریبا یو کال وشو او تر اوسه پورې ریاست چې کومه دی د ادارو نه انصاف غواړي او انصاف چې کومه دی ریاست ته نه میلاویږي. نو هغې ویل چې دا څه مجبوري ده د ریاست. نو په دغه ځای کې ورته کمنټس کې مریم میمن صاحبه وویلې چې کله تاسو په حکومت کې نو هم چغې وهئ او وایئ چې موږ کمزوري یو، زموږ په لاس کې څه نشتي، او کله چې تاسو په اپوزیشن کې نو هم تاسو چغې وهئ چې زموږ په لاس کې څه نشتي. نو اوس خو تاسو په حکومت کې نو تاسو ریاست ته انصاف ولې نه ورکوئ؟ یعنې اوس خو تاسو لاس چلیږي نو تاسو ریاست ته انصاف ورکوئ. خو تاسو خپله سوچ کولی شئ چې اخر د دغې څه مطلب و دلته. اوس راځو یو بل غټ ډیولپمنټ شوی دی. هغه ډیولپمنټ دا شوی دی چې د وکیلا څومره تنظیمونه دي او بار کاونسل دی هغې یو اعلامیه جاري کړله، یو پرس ریلیز یې جاري کړی دی. د خیبر پښتونخوا چې څومره وکیلان کمیټۍ دي د هغې مشترکه اجلاس شوی دی، په هغې کې KP بار کاونسل منعقد په KP بار کاونسل کې دا منعقد شوی و. په هغې کې چې کومه دی د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، آزاد کشمیر او اسلام آباد بار کونسل نمایندګان چې کوم و د هغې سره سره د پاکستان بار کاونسل جوډیشل کمیشن ممبرانو پکې شرکت کړی و او د ټولو په مشترکه طور باندې یو اعلامیه جاری کړله او هغه اعلامیه ډېره زیاته انټرسټینګ ده. هغه اعلامیه دا ده چې کومه چیف جسټس صاحب ته مدت ملازمت کې چې کومه ایکسټینشن ملاویږي د هغې په حوالې سره دوی جاری کړله چې هغې ته د ایکسټینشن نه دی پکار، ځکه چې پاکستان کې تاسو وینئ چې د 100 میاشتو نه په دې باندې خبره کېږي چې چیف جسټس صاحب ته به ایکسټینشن ملاویږي، 1 کال ملاویږي، 2 کاله ملاویږي یا 3 کاله. نو د هغې په لاره کې به اوس وکیلان چې کوم دي دا به هم یو رکاوټ جوړېږي او هغه به دا ایکسټینشن کوشش کوي چې دا ورنه کړی شي چیف جسټس صاحب ته. خیبر پښتونخوا بجټ پیش کړی دی او د عوام دوست بجټ یې پیش کړی دی، د عوام بجټ یې پیش کړی دی او د هغې په حوالې سره خلکو شور شروع کړی دی، په هغې باندې تنقید کوي چې آخر دا دوی داسې کار ولې کړی دی. وزیر مملکت علي پرویز پریس کانفرنس کړی دی او په هغې کې هغې ویلی دی چې PTI ملک دیوالیه کولو دپاره کوشش کوي او د خیبر پښتونخوا حکومت چې کومه ده د وفاق نه مخکې دوی بجټ پیش کړی دی، ول چې دا دوی د غیر ذمهدارۍ مظاهره پیش کړله. علي مین ګنډاپور صاحب دا هم ویلی دی چې ما هېڅ قسمه شوق نشته، خو زه
دا غواړم چې زما د صوبې چې کوم حق دی دا دې ماته میلاو شي. او هغې دا هم ویلې چې SIFC په اجلاس کې دوی نه دي راغوښتله. د دې وجې نه د هغوی خپل دا موقف دا دی چې د دوی پولیټیسایز کېږي او لګیا دي. پرون د جیو نیوز په یو پروګرام کې عمر ایوب صاحب دا هم ویلي دي چې سرمایه کاري خو نه ده راغله او څنګه چې په ډول ډمکې سره دوی SFC جوړه کړې وه هغې ویلې دا داسې ښکاره کېږي لکه ته چې پوره غر وکنې او د هغې نه صرف او صرف څه شی راوځي یوه مګتې راوځي. اوس راځو مخکې درته وایم چې دا ډېر زیات حیران کن خبر دی دغه خلکو دپاره چې د کومو دا سوچ و چې موږ په عمران خان صاحب باندې ظلم وکړو او د هغې نه بعد به د پاکستان عوامو دا زړه چې کوم دی دا به د عمران خان صاحب نه درې شي. نو پرون د شپې تحریک انصاف په حیدرآباد کې د عمران خان صاحب د رهایي دپاره چې یو ریلي راایستل وه او په دې ریلۍ دا ویجول چې مخې ته راغلی دي په دې کې داسې ښکاره کېږي چې څرنګه دا خلک د عمران خان صاحب د سپورټ دپاره راوتي دي. یعنې اوس هم خلک د عمران خان صاحب سره محبت کوي او دومره ډېر خلک په دغه ریلۍ کې راوتي دي او دا خلک په دغه وخت کې راوتي دي چې کله په شهر اقتدار کې یعنې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه دفتر دی هغه غورځولی کېږي. بیا د هغې سره چې کومه دی د هغې څه حصه چې کومه ده منهدم کېږي یا څه حصه چې کومه ده د هغې سیل کېږي. خو د هغه هر څه او د دهشتګردۍ کیسونه د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې په رهنماګانو باندې په ورکرز باندې جوړیږي. خو د هغه هر څه باوجود چې کومه دي خلک په حیدرآباد کې په دومره غټ مقدار سره راوتي دي. اوس راځو مخکې ته دا بله فیصله چې کومه ده دا ستاسو مخکې تقدمه چې جسټس محسن اخترکیاني صاحب چې کومه ورکړله هغې په اردو کې دا فیصله ورکړله د پاکستان په تاریخ کې یا چې ډېر کم داسې وي چې های کورټس د پاکستان کومه دي دوی په اردو کې یو فیصله جاري کوي. خو دوی په اردو کې دا فیصله جاري کړله او دا په 8 صفحات باندې مشتمل ده. اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اخترکیاني د لاپته افراد ټوټل څومره کیسونه چې دي دا براح راست په نشر کولو حکم جاري کړی دی. اسلام آباد های کورټ د شاعر احمد فرهاد د بازیابۍ کیس په تحریري حکمنامه کې چې کومه دوی جاري کړله هغه په 8 صفحات باندې مشتمله ده. جسټس محسن اخترکیاني د طرف نه په اردو کې دا حکمنامه جاري کړی شوې ده. په دې کې جسټس اختر محسن کیاني صاحب ویلي دي چې لاپته افراد چې څومره کیسونه دي دا به براح راست نشر کېږي او د دې دوی حکم ورکړی دی. او دوی دا هم ویل چې سیکټر کمانډر ISI MI او ډایرکټر IB به په یو کم 13 مۍ باندې په ذاتي حیثیت سره چې کومه دی دوی عدالت ته مخامخ کېږي. دوی بیا ویل چې عدالت ته به وزیر قانون سیکرټري دفاع او داخله چې کومه دی هغه به هم په یو کم 13 مۍ باندې ذاتي حیثیت باندې دوی طلب کړل دوی به هم راځي. او اسلام آباد های کورټ دا هم ویل چې شاعر چې کومه دی احمد فرهاد هغه به که چېرته د آینده سماعت نه مخکې بازیاب شو نو رجسټرار چې کومه دی آفس ته به دوی تحریري رپورټ ورکوي. په 20 مۍ باندې د اسلام آباد های کورټ ویلي و چې شاعر احمد فرهاد چې کومه ګمشدګي کیس دی په هغې کې سیکرټري دفاع او سیکرټري داخله چې کومه دی د بل راتلونکي ورځ دپاره هغې طلب کړی و. او ISI کې د سیکټر کمانډر د کومه بیان باندې مبني رپورټ چې کوم هغې د پیش کولو حکم هم دوی ته ورکړی و. نو په دوران سماعت کې وزارت دفاع نماینده عدالت ته دا ویلي و چې د لاپته احمد فرهاد ISI سره نشته دی. نو په هغې باندې جسټس محسن اخترکیاني صاحب دا ریمارکس ورکړی و چې اوس خو معامله ISI او IMF په اختیار نه مخکې وتې ده او یو طرف ته دا میسیجونه راځي بل طرف ته تاسو دا وایي چې عکس د هغې سره نشتي. هغې په ریمارکس کې دا هم ویل چې پرون دواړه سیکرټري چې کومه دي دا پیش شوي و. بیا که د سبا له دي دا دواړه سیکرټریان پیش شي او د دې نه بعد که به بیا وزیر اعظم او بیا به کابینه چې کومه ده دا غونډه به موږ راغواړو. بل طرف ته احمد فرهاد وکیل ایمان مزاري صاحب عدالت ته دا هم ویلي دي چې د جمعې په ورځ باندې د فرهاد د نمبر نه واتساپ کال کې دا ویلی شوی چې درخواست تاسو واپس والی او عدالت ته دا ووایي چې په احمد فرهاد چې کومه دا په خپله چېرته تللی و او نو احمد فرهاد چې کومه دا به واپس راشي. وزیر قانون اعظم نظیر تړل په دې باندې خپل بیان ورکړی دی او دا زم چې د پاکستانیانو دپاره بحثیت شرم به وي. بحثیت شرم ځکه به وي چې وزیر قانون اعظم نظیر تړل صاحب بنا دا و چې د اسلام آباد های کورټ چې کومه ریمارکس ورکړلي په دې باندې دوی ته تشویش دی او کابینه وزیر اعظم راغوښتله او بیا خپلې مخې ته کېنول خبرې چې کومې دا پارلیمان لاندې شو کولو دپاره ښکاره کولو دپاره چې کومه دی دا عرصه کېږي. خو یقینا دا سوچ نه کوي چې د یو چا پلار ورک شي د چا مور ورکه شي د چا خور ورکه شي د چا ورور ورک شي او په هغې باندې به څنګه ژوند هلته تېرېږي. خو ته صرف د دې لپاره چې وزیر اعظم عدالت راوغوښتله چې تا ته دا خبره چې کومه دی ډېره بده ښکاره کېږي.
وزیر قانون اعظم نظیر تارړ وینا دا هم ده چې اسلام آباد های کورټ چې کومه ریماس ورکوي په دې باندې دوی ته تشویش ده او په وزیر اعظم په راوختلو باندې هم دوی ته تشویش ده. د هغه وینا دا و چې عدالت چې کومه ریماس ورکوي د پارلمان او کابینې باندې د دباو اچولو مترادف خبره ده. سخت بیان چې کومه دی وایي دا د عدلیه شایع نشان نه ده او وایي عدالت نه چې کومه ریماس ریپورټینګ کیږي هغه چې دا هم مناسب نه دی، د ریپورټینګ نه دی کول پکار. اعظم نظیر تارړ وینا دا هم ده چې څومره ښه به وایي چې سنسني وهلو په ځای باندې عدالت احکامات جاری کولی او ځکه چې هوپناک چیلنجز ته موږ مخامخ یو او په داسې صورتحال کې ملک چې کوم دی د دې شیزونو متحمل نشي کېدلی. عمران خان صاحب باندې په پنجاب کې د غدارۍ کیسونو کوشش روان دی او د پنجاب حکومت چې کوم عمران خان صاحب به په غدارۍ په کیسونو کې دا کوي، د هغې لپاره به سپیشل دیو عدالت جوړوي یا به سپیشل کمیشن جوړوي. خو د دې سره سره د دوی په ذهن کې دا نشته چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو کیبنټ دی او د خیبر پښتونخوا کیبنټ چې کومه دی څرنګه که دوی چېرته په عمران خان صاحب باندې کیسونه جوړوي نو دارنګې به هغه په وزیر اعظم شهباز شریف صاحب باندې کیسونه جوړ کړي، په نواز شریف صاحب باندې به جوړ کړي، په مریم نواز صاحب باندې به جوړ کړي. او د دې سره سره دوی ته دا هم په ذهن کې ساتل پکار دی چې خیبر پښتونخوا حکومت د حاضري سروس ججان چې کومه دی د هغې په سربراهۍ کې دوی د 9 مۍ تحقیقات په خیبر پښتونخوا کې هم کولی شي او چېرته چې بیا د هغې حقایق مخې ته راشي د هغې نه بعد به بیا پته لګي چې آخر څوک په سونه اوبو کې دی. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.